رڼا رڼا چې پر جهان ښکارېږي روښانه ستوري د اسمان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې په دین د پاک نبی سرور قربان دی هم په صدیق حضرت عمر قربان دی په ذوالنورین حضرت عثمان صاحب شیر خدا علی حیدر قربان دی په اتباع د اصحابو کې تل په معتدل لار روان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې لوی مجتهد امام حنبل علی شان امام شافعی لوی شخصیت تسلام لوی مجتهد امام حنبل علی شان امام شافعی لوی شخصیت تسلام امام مالک او صاحبین ګلنا دوی مرتبه د دوی عزت تسلام مقلدین د ائمه د امام ابو حنیفه نومان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې د حضرت شاه ولی الله وراثت شاه اسماعیل شهید غیرت شمزار د حضرت شاه عبدالعزیز صاحب د صداقت نه هر ساعت شمزار پیران امداد الله مهاجر پشان شیخ زکریا غند شیخان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې رڼا رڼا چې پر جهان ښکارېږي روښانه ستوري د اسمان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې دا مدنی حسین احمد سیاست د شیخ الهند صاحب علمیت گورا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رشید احمد سے فقاحت گورا د مولانا حضرت قاسم نانتوی شانا مورا غیرتیان بمنے لکه چمن کی چی گلان ځلېږي داسې عالم کی دیوبندیان بمنې حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ټول دنیا کی ذہانت یادېږي عبید الله سندی قاری طیب د دین ډیر زیات کړي خدمت یادېږي بل علامہ سیب شمس الحق افغانی ډیر ننګیاله مرد میدان بمنې لکه چمن کی چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې رڼا رڼا چې پر جهان ښکارېږي روښانه ستوري د اسمان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې مفتی نظام الدین شامزی صاحب او شیخ ادریس کاندیلوی یادوم غرغشتوی یوسف لیدیانوی صاحب عبید اللہ صاحب درخواستی یادوم بل علامہ یوسف بنور صاحب داسی گلونا مخلصان بمنے لکه چمن کی چی گلان ځلېږي داسې عالم کی دیوبندیان بمنے رڼا رڼا چې پر جهان ښکارېږي روښانه ستوري د اسمان بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې د مولانا سے وزیر گل صفت کړم مفتی محمود غوندې رهبر زمنګا بل غلام اوس هزار وستایما چې ځلېدلې لکه نمر زمنګا قربان په دین باندې د خپل سره و قدردان او باتوران بمنې لکه چمن کې چې ګلان ځلېږي داسې عالم کې دیوبندیان بمنې
مفتی شفیع سرفراز خان صفدرو شیخ عبدالحق دا اکوڑی پکشتا دا حق نواز اعظم طارق نامدا حضرت علی شیر حیدری پکشتا محمد آمین او ترنگزو بابا جی دا صادق عاشقان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے رنا رنا چی پری جہار کاریگی روخان استوری دا اسمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے دغا قائد ابن قائد زمنگا ہر یو باطل لرتو پان زندباد تلچے ولاڑ پا ہر میدان زندباد گران مولانا فضل الرحمن زندباد مفتی تقی او فضل اللہ ڈکیٹ د دیوبند ہر یو ترجمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے پا بزرگئی کے دشیر گڑ بابا جی مفتی فرید شیخ حسن جان صاحبو مولانا عزیز الرحمن ہزاروی دشا منصور شیخ القرآن صاحبو چه حق وینا بائی کولا مدام د بجلی گرشان عالمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے رنا رنا چی پری جہان کاریگی روخان استور دا اسمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے بلد شیخ سلیم اللہ خان صاحبو دا حضرت شیر علی شان قربان مفتی عبداللہ شاہ شیخ سمیع الحق دا شیخ ادریس او دیر بابان قربان شیخ اسرائیل مطلع الانوار صاحب معفور اللہ شیخ مہربان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے گلد شیرگل شیخ محمد قاسم شجاع الملک شیخ برحان نلگے عبدالغفور فضل غفور مولانا د شیخ سجاد الحجابی نلگے قاری اکرام الحق زمان دزڑنو داسی قرار او یو درمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داسی عالم کی دیوبندیان بمنے دیوبند تا ډیر عالمان پاللی ماتر نه صرف څو ګلان ستایلی بشیر احمد قاسمی وای چلا تر وسچا ستوري د اسمان شمارلی وای عبداللہ البازی پمینا بل مشالنا چراغان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان بمنے رنا رنا چی پری جہان کاریگی روخان استور دا اسمان بمنے لاکا چمن کی چی گلان زلیگی داس عالم کی دیوبندیان